سلامونه د مزل راډیو فیسبوک باندې درنو اوریدونکو او لوستونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د نن ورځې څو وروستیو او مهمو خبرونو ته د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متحده اماراتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې ویلي چې تیر کال توانېدلي په روسیې ترکیه او پاکستان کې د اسلامي امارات ډیپلوماټیک حضور د سفیرانو تر کچې لوړ کړي. نوموړي زیاته کړې چې په نږدې راتلونکي کې به قزاقستان ته هم رسمي سفیر واستول شي. د افغانستان بانک لومړي مرستیال صدیق الله خالد د اماراتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې ویلي چې تیر کال افغانۍ د امریکایي ډالرو پر وړاندې 0.9 مثبت تغییر درلود چې د ملي اسعارو د ثبات څرګندونه کوي. نوموړي همدارا زیاته کړې چې هغه 15 میلیارډ افغانۍ چې له سوداګریزو بانکونو څخه د بیمې تر عنوان لاندې اخیستل شوې وي بیرته ورته سپارل شوي دي. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د لوګر ولایت په مرکز پل عالم سربیله څرخ خروار برکي برک او خوښۍ ولسوالیو کې د 15 روغتیایي ځالو پرانیسته وکړه. دا روغتیایي ځالې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق UNFPA په مالي ملاتړ د 500,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوي دي. پرون د ننګرهار د تورخم د کندهار د سپین بولدک د پکتیکا د انګور اډې د نیمروز د ورېښمو پله او د هرات ولایت د اسلام کلا له لارې 2288 افغان کورنۍ چې په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې سبا کولې خپل هیواد ته راستنې شوي دي. د غزنی ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په ګیرو او اندړو ولسوالیو کې د 55 میلیونه افغانیو په لګښت 15 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د چارواکو په خبره هره ودانۍ 6 درسي خونې، احاطه، د پاکو اوبو او لاس مینځلو منظم سیستم او نور ملحقات لري. او په غزې تړانګه کې د اسرایلي رژیم روانو جنایتونو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د الازهر شیخ او د حزب الله مشر په غزه کې روان بریدونه نسل وژنه او د انسانیت پر وړاندې یو وحشت بللی دی. همداراز په پاریس، واشنګټن، نیویارک او شیکاګو کې هم پراخ لاریونونه شوي چې پکې د اسرایلو جنایتونه غندل شوي او د روانې محاصرې د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده.